زه غواړم چې د خلیفه صاحب سراج الدین حقانی سره وګورم. د خوشحالۍ د اظهارولو لپاره داسې الفاظ نه لرم او هغه کوم احساسات چې دي هغه نو په الفاظو نسم تشریح کولی. هماغه کال چې سرګی باران او عمومي اول نمره شو دوه نجونې وې زموږ د کورس نه چې اول ته کاندید وو هغسې خو ډېرې نجونې وې. آزادی والا سلام درنو هیوادوالو، ستړي مه شئ، وختونه مو په خیر. نن په څنګ کې داسې یو اتل راسره ولاړ دی چې نوم یې هم اتل دی او د اتل مقام یې هم ګټلی دی. د 1403 کمپیوټر ازموینې لومړی اول نمره دی او لومړی مقام یې ترلاسه کړی دی. له ده سره به په دغه کورس کې ده په هغه پخواني وخت وغږېږو، په اوسنیو خوشحالۍ ورسره خبرې اترې وکړو، له موږ سره مدعا وکړئ. اتل خان وخت په خیر. نن په هغه کورس کې چې تا امادګي کړل وسې نن هماغلته ما ته په دې خاطر ولاړ چې ستا د خوشحالۍ ورځې او شپې دي مقام دې ترلاسه کړی، دې په خاطر تا سره خبرې اترې کوو. څومره خوشحاله یې؟ بلکې سلامونه تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته. ښه احساس هم د خوشحالۍ ده او هم د خفګان ده. خوشحالۍ احساس خو مې دا ده چې د 1403 کال کانکور لومړی مقام یې لاسته راوړی، خو د خفګان بیا دا ده چې کورس نور ډېر نه راځم البته، خو ډېر نه راځم، هغه پخواني وختونه اوس نه دي. ته کورس در څنګه دی په نورو ځایونو کې زده کړې کولې، انګلیسي، کمپیوټر، په څو ژبو باندې پوهېږې که نه فقط د کانکور امادګۍ ته دې ځان ځانګړی کړی و؟ نه، فقط کانکور امادګي وه. نور ما انګلیسي کورس یا د کمپیوټر کورسو ته نه تلم، چون ما غوښتل څه ورځې زه کانکور ټاپ کړم، بیا هغه نه وروسته به مهارتونو ته مخه کړم. دا شاګردان چې ګورې هغه پخوانی وخت درته یادېږي که نه درته یادېږي؟ یادېږي، ډېر زیات یادېږي. دا باراني موسم کله بسې باران شو بیا به ټول همدلته سره ناست وو، درس به مو ویل، ټوکې ټکالې به مو کولې، مجلس به مو کول. ښه، نو ور به شما ته په اداره کې خبرې اترې وکړو، له مدیر سره به مو غږېږو، نور کیسې به مو کړو. نو هېوادوال له موږ سره ملتیا وکړئ، موږ ادارې ته ځو. څومره خوشحاله یې، څه احساس لرې کانکور عمومي اول نمره چې کله معلوم شول چې تاسو یې څه احساس هم وکړ؟ په پیل کې خو ډېر د هیجاني احساس و، بیا وروسته ورسره خوشحالي مل شوه. کله چې کانکور نمرې اعلانېدلې له لسم نمرې څخه تر اول نمرې پورې اعلانېږي، ته په کور کې ورته ناست وې، په دفتر کې ورته ناست، چېرته ورته ناست ول چې د نمرې دې کتلې؟ زه کور کې مېلمانخانه کې ناست وم، مېلمانه هم راسره وو، تیاره موږ مېلمستیا نیولې وه، زه په ځان مطمئن وم او کورنۍ مې هم راسره وه، نو کور کې هم برنامه ولیدله. تر دوهمې نمرې پورې چې تاسو نه وایه او کله چې اوله نمره راغله او تاسو چې زه اوله نمره یم، څه احساس دې وکړ؟ کله چې په سلاید راغی چې د 1403 کال کانکور عمومي اول نمره، نو زړه کې مې داسې تېر شو چې زه یم. نو کله چې عکس راغی نو عکس مې صحیح دقیق خپل عکس مې صحیح ونه پېژانده، بیا مې یو له ترونو نه یو چغه کړه، نو پوه شو چې زه یم. بیا هغه نه وروسته نوم شیانې مو لیکل، خو همغه عکس تشخیص کړ، بیا نو همغه چیغې شوې، همغه خوشحالي یې نه وینم. تا څه وکړ؟ منډه دې وکړه که ولټې دلی؟ نه، ځای په ځای ودرېدم، یعنې ګانګ شوې داسې؟ ځای په ځای ودرېدم، چکچک مې واهه او بیا وروسته نو په غېږ وشو. ښه، چا ډېر تشویق کړلي وروسته د هغې څخه؟ ښه نو ټوله کورنۍ وه، نو نارینه وو، ښځینه وو، مېلمنو، ټولو ډېر زیات تشویق. تا زحمتونه ایستلي وو، دغه زحمتونو کیسه راته وکړله، څومره دې شکر الحمدلله په ځای ولګېدل، څومره بې خوبۍ دې تېرې کړې وې، خپلوانو که تګ دې څومره وخت منع کړی وه، سوشل میډیا دې په اړه راته کیسې وکړه. ښه، تقریبا زه خو چې ښه وبده پوه شوی یم، سمارټ فون ما نه دی استفاده کړی هېڅ، همداسې سوشل میډیا کې به زه هېڅ اکاونټ نه لرم، مخکې له درسونه مې هم نه لره البته، خو کله چې امادګي مې شروع کړه 12م صنف کې وم، نو ما بیا اجتماعي ژوند ته م لږ شا کړه، ښه وبدې ته به ډېر نه تلم، پروګرامونه، ودونو، دې شیانو ته به زه ډېر نه تلم، فقط مې درسونو ته ډېر وخت ورکړی و، عبادت ته مې پکې وخت بسلی و، نور مې خپل درسونه ویل. څو کله د امادګي ولوستله، څو کله د اساسات ولوستل؟ تقریبا زه 10م صنف نه مې شروع کړې ده، 10م صنف کې ما
فقط اجتماعیت به لږ ځان سره ویلې خو بیا 10م صنف چې خلاص مجمع یې و ما اساسات شروع کړ بیا تقریبا 12م صنف شروع کېده یعنې د 11م څخه خلاص د ژمي رخصتیانې وې ما مدعي شروع کړله بیا نو تر سبا چې کانکور په هماغه ورځ پورې دی مونږ درسونه روان په خپلو خپلوانو کې لومړی ته وې چې کانکور عمومي معلومه شول هغې نه وروسته پلار کاکا مثلا کاکا لور یا خور کومه لوړه نمره اخیستې وه که یې نه واخیستې ښه د مونږ کورنۍ خو ټوله تعلیم یافته ده خارجي او داخلي معتبرو پوهنتونونو کې درس ویلی او اوښته زموږ کورنۍ کې نور هم کانکور ورکړی ده او ښې نمرې ترلاسه کړي لوړه نمره خو چې تر درېیمې تر اوسه پورې لوړه نمره یې ما ده ډېر ښه مبارک دې وي ته بیا هم په کورس کې په څه رقم په کومه چوکۍ کې کېناستلې مخه کې کېناستلې شاته کېناستلې موبایل کې کېناستلې دا هم ډېر رول لري تقریبا زه چې اوله کې کورس ته راغلی وم نو تقریبا 4مه یا 3مه چوکۍ کې به کېناستم آمادګي شروع شوله آمادګي بیا په صورت مونږ زه په 2مه چوکۍ کېناستم خو کله چې د اخر وختونه و بیا به زه اخره چوکۍ کې کېناستم په ځان دې باور درلوده په ځان مې باور درلوده کله کله به هغه درس هم ډېره تخصصونه ډېر ورسره عادي سوی وم درسونه ډېر به درته تکرار و ډېر تکرار و کوم مضمون درته ډېر د خوښې وړ مضمون چې وي شاګرد ډېر علاقمند ورسه وي کوم مضمون درته ډېر د خوښې ما به صورت عموم ساینس مې ډېر خوښېده په ساینس کې مې بیا بیولوژي ډېره خوښېده ریاضي سره څنګه وي ریاضي چې یو ډېر پیچلی مضمون دی ډېر کسان په دې اند چې کله یې ولولې ورسره عادت کېږي ډېر خوندور تمامېږي ریاضي ماته یو ګیم نه تنها ما د خپل مکتب نصاب کې کارو چون ما ته ډېر دلچسپ و ما ته به بستوکي کتابونه مې هم کارول ایراني کتابونه مې هم کار کړي دي البته د استادانو په کومک مشکل وجه استادانو ته به راتم او امریکایي کتابونه مې هم کار کړي د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي چې دي له کوم سره د علاقه وه چې ورسره وګورئ تا سره یې وکتل او ته ورغلې لیدلو ته یا دوی درته راغلل چې ډېر مطلب چې دوی علاقمند چې ته ورسره وګورې درسره وکتل که نه تر اوسه پورې خو هم داسې چا سره کتنه داسې وي او په موبایل هم تر اوسه پورې چا سره غږېدلی نه یم شاید آینده کې به وغږېږم د چا علاقمند یې چې چا سره وګورې ښه نو د سراج الدین حقاني د ده علاقمند یم د خلیفه صاحب د سره یې ورې وګورم ډېر ښه د درس د چې تا ته ویلو له سهار 2 بجو نه تر ماخوستن 2 بجو پورې تا ډېر مطالعه کوله ممکن ښه ما به چې کله د سهار لمونځ وکړو لمانځه نه به کېناستم بیا زما آمادګي مازدیګر کې وه نو کله چې زه به سهار نه کېناستم غرمې ډوډۍ به تیاره شوه یو ډوډۍ ته مې ډېر وخت نه ورکوه 5-6 دقیقې به مې زر ډوډۍ خوړه لمونځ به مې وکړو بیا به مې شروع وکړه بیا به تقریبا د ما د آمادګي ټایم کورس ته به راتلم تر کورس به تقریبا 3:30 بجو پورې مې درس ویلی بیا به 3:30 زه کور نه راوتم آمادګي ته 4 بجې شروع کېده تر 6 پورې بیا به زه چې کله آمادګي نه لاړم 9 بجې به بیا درس ته کېناستم بیا به صورت عموم د شپې 10-11 پورې به کېناستم خامخا تاسو چې کانکور عمومي او لومړی شولې تا ته به بورسونه هم راغلي وي یا به درته ثبت نام کړی وي پاتې درس دلته وایي که یې په هېواد د باندې وایي ښه خو داسې د یو داسې ملک بورسیه کې برابره شوه چې تعلیمي سطح یې د موږ هېواد ته لوړی نو زه ښه دا ګڼم چې هلته تحصیل وکړم او بیرته د خدمت لپاره خپل هېواد ته راسم ښه ډېر ښه نو په دو لنډو کې د یو پیغام اورو ښه پیغام خو مې دا ده بالخصوص ځوانانو ته چې ناهیلي کېږي دي نه اگر څه اقتصادي وضع ډېره خرابوي خو خیر حد اقل ځوانان باید 3 ساعته 4 ساعته دا مطالعې ته ورکړي او خپل درسونه دي کله چې خبر شوې چې کانکور عمومي او لومړی ستاسو له کورس څخه ده څومره خوشحاله وې دقیقا سره هغه احساسات نشي بیانولی هی کاش چې تاسو هغه ساعت کې دلته کوم سره وای یعنی فکر وکړئ چې دلته زه ناست وم او د دې کورس مؤسسین چې ډاکټر صاحب نور عزیز دی ډاکټر صاحب امید شهزاد دی او د نور زموږ همکارانو یعنی کله چې مونږ اگر چې په دې تمه او توقع وو ځکه خپل په کیفیت باندې مونږ ډاډه وو نو زموږ شاګردان دغه دوی هغه ابیلیټي او لیاقت مونږ ته معلومېدله خو بیا هم چې کله 15 د دیني بخش نه معرفي شو بیا ورپسې چې د 15 بهترین د کانکور ورسېدله 15 څلورم دغه درېیم او دویم چې شو لږ زره ټکنۍ سولو خو بیا هم مونږ اول ته امیدوار وو ځکه مونږ سترګې د اول ته پټې تر څلورم نمرې پورې ستاسو د کورس څخه وو نه څلورم پورې نه وو 15 څلورم زموږ نه وو داسې مونږ فکر کاوه چې کېدای شي دا 15 بهترینو کې کول را نه شو نو 15 بهترینو کې خو حتما راځو نو چې 15 څلورم درېیم اعلان شو مونږ لږ داسې هغه شولو
چې خدای خیر کړي دغه درې کې خو نه و چې خدای دې وکړي چې اوس دویم اول کې اوسو نو ډاکټر صاحب نورعزیز هغه ځای نه غږ کړی نه ما اوله کار داریم انشاءالله که اول هستیم دا دویم چې اعلان شو د ورپسې چې د اول اعلان شو نور نو په ځان پوه نشو واقعا ډېر زیات خوشحاله په دې سلو چې په داسې یو شرایط کې چې د هم اقتصادي ستونزې دي و هم اجتماعي ستونزې دي خو یو شی دی چې واقعا امارت اسلامي په شفافیت د کانکور کې ډېر لاسته راوړنې لري خصوصا د شیخ عبدالباقي صاحب د الله تعالی ډېر عمر ورکړي او د دې پر علم او په دې عمر کې الله تعالی برکت واچي چې د کمیټې نه کوم ستونزې چې هغه حل کړل او شفافیت لا ډېره کړله تاسو فکر وکړئ چې مخکې اتل چا نه پېژندل دا اوس هم اکثره خلک نه پوهېږي دا د کوم ولایت نه دی که نه د امارات په لومړي کال کې ستاسو عمومي ولمره نجلۍ وه سلګۍ باران که چېرته سږ کال یا تېر کال نجونې وای له تاسو څخه به نمره لوړه کړې وه که به څه رقم سیستم و مونږ هر کال هم د نجونې نه کاندیدان درلودله اول دوهم درېیم ته هم د هلکانو ته هماغه کال چې سلګۍ باران او عمومي اول نمره شو دوه نجونې وې زموږ د کورس نه چې اول ته کاندید وو هغسې خو ډېرې نجونې وې چې ته پنځه ته هلته کولی شې چې بینر کې بند دي تر اوسه پورې ویې ګورئ خو دغه دوه کسان باندې مونږ ډېر متکي وو چې دوی انشاءالله الرحمن عمومي اول نمره به سي او دوه هلکان وو هغه دوه هلکان فقط یو هلک چې سلګۍ باران سره 1 پوینټ فرق یې درلودله او بل یو نیم پوینټ فرق درلودله او هغه بل جینۍ چې د خپل د سلګۍ باران رقیب و هغه هم 1 پوینټ هغه درلوده تفکیک درلودله یعنې که سږ کال نجونې وای نمره یې لوړه وای دقیقا همدا اوس زموږ د کورس د پخواني نجونې څخه ډېرې بورسیې ته کامیاب شوي دي چې فیالحال په ترکیه کې بوخت دي درسونه وایي په طب پوهنځي کې البته او زموږ سره ډېرې تکړې نجونې وي ځکه ما په تیر دوره کې زموږ د دې کورس اصول ابدا دی چې شریعت ته برابر حجاب ته برابر او دلته اکثر هغه درنې کورنۍ ټول اعتماد و چې دلته راتله او ډېری نجونې وي چې واقعا بااستعداده وو او امکان یې درلودله کیدای شي ځکه د اتلجان هم 15 خویندې دي هم 7 خویندې دي نو هغوی هم ډېر تکړه دي هغوی کوشش کوله چې دلته درس ووایي او لمرګي ته راسه راوړي او موږ هم امید درلودله یعنې اتل د 7 خویندو یو ځینی ورور دی واقعا اتلجان هغه کسان چې غواړي ستاسو د کورس علاقهمندان دي پامیر نوین راشي دلته ثبت نام وکړي کورس درس ولولي کانکور آمادګي اساسات څنګه کولی شي راشي پیغام ورته کلري مکمل دقیقا مونږ ټول هغه ځوانانو ته چې د بل ځای نه ناهیلي دي مونږ تجارت ته ناست نه یو پیسې ګټلو ته ناست نه یو زموږ اصلي هدف دی مونږ شعار دا دی او عملي کړی هم دی او دوی ته هغه د ښکاره کېږي ټولو افغانانو ته سراسي کیفیت وټاکئ زه اکثره وخت دلته شاګردان چې زه ورته وایم که زما نه هم بهترین ځای پیدا کوی شي اول هلته لاړ شئ بیا دویم ما ته راسئ که زما نه بهتر هم پیدا کړه هلته لاړ شئ که زما نه هم بهتره پیدا نه کړي بیا زه په چوپړ کې یم نو اقتصاد واقعا ټول ستونزه لرو نو انشاءالله موږ خپل وګړي سره همدردي هم لاسنیوی کوو کړی هم دی کوو یې بیا هم کوو ځکه زموږ اولاد دی زموږ ځوانان دی چې دوی دي چې راتلونکي زموږ ځای ناستی کېږي ټول ته دعوت ورکوم چې راشئ ثبت نام وکړئ ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکوم مهرباني تاسو نه هم مننه کور آمدن سلامت سلام ستړي مه شئ په خیر راغلی او تاسو نه مننه چې دلته راغلی زه د اتل خان کاکا یم تره یم او واقعا نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم دا زموږ د کورنۍ لپاره د ټولو افغانانو لپاره ډېر د افتخار ځای دی چې داسې یو بااستعداده ځوان پیدا شو چې هغه څه کال د کانکور امتحان ټاپ کړي او ډېرې بهترین نمرې یوسي نو د خوشحالۍ د اظهارولو لپاره داسې الفاظ نه لرم او هغه کوم احساسات چې دي هغه نو په الفاظو نسم تشریح کولی چې زه څه قسم احساس کوم ډېر خوشحاله تاسو په میډیا کې هم راڅرګند شولی خپله د اتل خان ورو پلار رحیم ځای صاحب هغه په کوم ځای کې دی که هغه ضعیفه دی نشي کولی چې رسنۍ نه نه اتل خان پلار ماشاءالله ځوان ده سپین ږیری نه ده زما نه مشر ده او ځوان ده هغه لږ څه میلمانه وو له هغو سره مصروف وو ځکه ډېر خلک مبارکي او تبریکي لپاره راتلل څه د کور مشر وو نو د هغه لپاره هغه هلته کېناسته نو دغه مصروفیت چې کله اعلان وسو نو دومره مصروفیت شو ټول دومره مصروفه شو چې موږ هم د کارونو سره تقسیم کړل دا د خوشحالۍ مصروفیت الله پاک داسې مصروفیتونه نور هم زیات کړي اتل خان په موږ ته کیسه وکړله موږ ورسره مرکه وکړل هغه موږ وویل چې زه په کوټه کې ناست ولم چې په سکرین باندې نمرې راغللی وې زه یو دم مې چیغې کړلې کاکا خیل مې راته په ژړا شول
د خوشحالۍ اوښکې وې څه احساس دې کولی واقعا موږ یو شی و چې موږ له مخکې په دې اعتماد لرو او په خپل ځان ډېر اعتماد لرو ځکه دی چې کله کانکور امتحان ته هم زه ورسره تللی یم کله چې لیږه چې راووت نو ده وویلې چې پرچه ډېره ښه وه او کومه وعده مې چې کله وي انشاءالله هغه به کېږي موږ چې د ده درسونه کتلي نو موږ هم په دې مطمئن یو چې انشاءالله تل به دغه ټاپ درویو کې راځي او خیر ډېره هغه هم نه کوله خو ځان باندې بیخي له حد نه زیات ده درې هغه مو ته ټارګېټ کړي وو نو سهار نه چې خپرونه شروع شوه ورته ناست وو ټول پروګرام وکوته په آخري وخت کې چې کله د ده عکس اول راغی نو چې چا وپېژانده او هغو چیغې شروع کړې دوستان هم راغلي وو بس هغه صحنه البته ډېره مو یاد هم نه ده ځکه موږ دومره خوشحاله وو چې ډېر شیان په یاد هم نه دي پاتې وو چیغې وو خوشحالیانې وو خنداګانې وو نو مختلف ایموشن وو نو ډېر د خوشحالۍ ځای د تاسو او خپلو ټولو همکارانو په مننې سره چې زموږ دا خپرونه تر پای شو پورې سره وکتله دغه خپرونه موږ د کانکور عمومي اول نمره اتل خان ته ځانګړې کړې وه هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځېدلې وي تر بیا او بلې خپرونې لپاره مو پر خدای سپارم الله پاک مو مل شه ښې چارې